السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زه د جهاد فی سبیل الله ډیر شوق لرم او دا شوق لرم چې د الله په دین باندې خپل سر او مال قربان کم، د الله په دین پسې ووځم، د مجاهدینو سره یو ځای سم، د غازیانو سره یو ځای سم. خو البته زه ډیر سپین ږیری یم، د ډیر عمر یم، نسم کولی چې یوه شپه لا د خپله کور څخه بل ځای وکم، نو سفر می په وس باندې نه کیږي، د مسافري طاقت نه لرم. نو دغه اجر او ثواب چې د مجاهدینو دی، الله جل جلاله هغو کسانو ته چې هغه جهاد کوي د خدای د دین دپاره، د الله د دین د نصرت لپاره، دغه اجر او ثواب زه څنګه پیدا کم؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب ته به زه لږ تفصیل ورکم. په د اسلام په مقدس دین کې الله جل جلاله هر چاته خپل حق ورکړی دی. یقینا دا خبره خو معلومه خبره ده، در لمر ښکاره خبره ده چې هغه کسان چې هغه مجاهدین دي، د الله پر دین باندې جنګیږي، د خپل دین د دفاع په خاطر باندې، د خپل وطن د دفاع په خاطر باندې، د مسلمانانو مؤمنانو د عزت او د ناموس د دفاع په خاطر باندې جنګیږي، هغه عظیم خلق دي، لوی خلق دي. الله رب العزت هغو خلکو ته ډیر لوی مقام ورکړی دی. خو البته محترم وروره، الله رب العزت و هر چاته خپل حق ورکړی دی. نو کم کسان چې هغه سپین ږیري دي، معذوره دي، یا کمې زنانې چې په کورو کې دي، هغو ته الله جل جلاله دغه عظیم مقام، دا لوی اجر ورکوي، خو د دوی و نیت ته کتل کیږي. که چیرې د یو انسان نیت دا وي چې زه به د خدای په دین باندې خپل سر او مال قربانوم، جهاد ته به ځم، د غازیانو او مجاهدینو سره به یو ځای کېږم، د هغو کومک او مدد به کوم، نو که چیرې دغه انسان د یو عذر په خاطر باندې د هغو څخه راوګرځېږي، یو سړی دی په کور کې هیڅوک نه لري، د کفالت مور و پلار یې ژوندي دي، د مور و پلار د کفالت هیڅوک نه لري، دی خدمت کوي، نو دی جهاد ته نه ځي، د مور و پلار په خدمت باندې مصروفه دی، زړه یې غواړي چې جهاد ته ولاړ شي، د مجاهدینو سره یو ځای شي، الله رب العزت و دې انسان ته پوره اجر ورکوي. دغه رقم یو سړی دی د ډیر عمر دی لکه تاسې، یا یو سړی دی معذوره دی، یو سړی دی مریض دی، دغو کسان ته الله جل جلاله پوره اجر ورکوي که چیرې نیت د جهاد و. زموږ او ستاسې د دین ټوله امور چې دی هغه په نیت پورې موقوفه دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات، هر عمل چې دی هغه دارومدار په نیت پورې دی، عمل موقوفه په نیت پورې دی. که د سړي ښه نیت و او دغه قصد او اراده و چې زه به د الله په دین باندې هر قسم قربانۍ ته ځان حاضروم، خو دی بې وسه، بې کسه او بې طاقته مریض وي، نو دغه انسان بیا د الله جل جلاله و دې انسان ته هغه اجر ورکوي کم چې د نیت دی. محترم وروره، په یو حدیث کې دغه حدیث روایت مسلم شریف کړی دی، بل حدیث دی د هغه روایت به بخاري کړی دی. دغه د مسلم شریف روایت چې جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما دغه حدیث راوی دی، دی فرمای موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې وو، خو چې کله موږ د غزا څخه را روان سو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په د راګرځېدلو په حالت کې وویل چې په مدینه منوره کې څه کسان دي چې دوی هیڅ تګ نه دی کړی ده په جهاد کې، او نه دوی یوه شله په تګ باندې پرې کړې ده، یعنې په یوه شله کې نه دي کلي چې دوی د مجاهدینو سره یو ځای سوي دي، په یوه شله کې روان دي و جهاد. خو البته و دغو خلکو ته به الله جل جلاله پوره اجر ورکوي، یعنې دوی ستاسې سره په اجر او ثواب کې پوره شریکان دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغو خلکو وجه مرض ویلې ده چې دوی مریضان دي. د حدیث ستوري دي وعن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. بل رواية کې راځي إلا شركوكم في الأجر. دا حدیث ته مسلم شریف دی. نو محترم وروره، تاسې چې سپین ږیرتابه یا مشرتوب چې مشران یاست، تګ او مسافري نسئ کولی، او دا مو زړه غواړي چې د مجاهدینو سره چې د دنیا په هر کونج کې مجاهدین دي، چې هر څوک دی چې د خدای د دین دپاره جنګیږي، دا مو زړه غواړي چې ورسره یو ځای سي، الله جل جلاله تاسې ته پوره اجر درکوي چې ستاسې نیت ته جهاد وي. بلکې په احادیثو کې راځي
که یو سړی د زړه د اخلاص دا خواست کړي چې الله ماته د شهادت مرګ را نصیب کړي او دغه سړی په خپل کور کې په بستره کې وفات سي الله جل جلاله به ودغه سړي ته مقام د شهادت ورکړي په بل حدیث کې راځي د مسلم شریف الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ای مؤمنانو الله ستاسي و بدنو ته و جسمو ته و بدنو ته و صورتو ته نه ګوري الله ستاسي و زړه ته ګوري چې په زړه کې مڅدي نو که د سړي زړه عقیده ایمان داوي چې زه به د الله د دین دپاره هر قسم کومک د مجاهدینو او د غازیانو کوم نو که څه هم دی په خپل کور کې ناست وي دی د مجاهدین سره نه یو ځای الله جل جلاله به دغه انسان ته اجر او ثواب د جهاد فی سبیل الله ورکوي ځکه خو نیت یې د جهاد دی نیت یې دا نیت دی چې زه به د الله و دین ته هر قسم خدمت چې په وس ورئ هغه به کوم نو محترمه وروره تاسې کومک کوئ د مجاهدینو سره د مجاهدینو ملاتړ کوئ د مجاهدینو مدد کوئ په دې باندې د خلکو په خبرو مه خطاوځئ چې جهاد نسته جهاد څخه دنیا ډکه ده په دنیا کې ډیر کسان داسې شته په زرونو خلک داسې شته چې هغه د الله پر دین باندې جنګیږي شپه ورځ د یهودو نصاراو سره جنګیږي د خپل وطن د دفاع دپاره د اسلام د دفاع دپاره د مسلمانانو د عزت او د ناموس د دفاع دپاره د هغو سره محبت د هغو دفاع کول په خبرو کې په مجلسو کې د هغو مالی کومک کول بدني کومک کول دا جهاد دی الله دې تاسو ته در نصیب کړي الله دې موږ ته را نصیب کړي الله جل جلاله دې زموږ ټولو مخلصینو ته هغه اخري مرګ د شهادت ور نصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته